سلام او وخت بخیر ګرانو زده کوونکو، هیله یم چې ټول راته روغ او جوړ واوسئ. په تیره جلسه کې موږ راغلو کوم عدد مو زده کړ؟ آفرین، 5 مو زده کړه، 5 ته مو مثالونه راوړو او د 5 لپاره مو تمرین هم کار کړ. د 5 شکل مو زده کړ او د 5 لپاره مو ډیر مثالونه رسمونه د هم راوړو او زده مو کړل. که چا دغه درس نه زده کړی، 5 یې نه یې پیژندلي، نو کولی سي مخکینی ویډیو حتما وګوري او که څوک کومه پوښتنه لري نو په کومنټ کې دې حتما راته مطرح کړي تر څو زه ورته جواب ووایم. راځم نن په دې باندې خبرې کوم چې آیا یو ډیر ده که 2 ډیر دي، آیا 3 ډیر دي که 4 ډیر دي. په دې باندې خبرې کوو او زده کوئ. د تاسې په نظر که زه 2 قلمه ولرم دا ډیر دي او که 3 قلمه ولرم دا ډیر دي. 2 مارکره ښه دي که 3 مارکره ښه دي؟ کوم یو به ښه نو حتما به وایاست چې 3 ډیر دي. که زه دا راواخلم او دې خواته یو پاتې سي، یو مارکر ډیر ده، ډیر کار ورکوي، او که 4 مارکره ولرم دا ښه دي. نو حتما به وایاست 4 مارکره ولري دا ډیر دي. نو دې ته کم وایي، دې ته ډیر یا زیات وایي. که زه دواړه خوا مساوي کړم، یعنې دلته هم 3 مارکره سي او دلته هم 3 مارکره سي، نو دا دواړه څه کیږي؟ مساوي کیږي، یعنې دواړه خواوې یو برابر کیږي. صحیح ده؟ کم و زیات نه کیږي، په یوه اندازه کیږي. خو کله یوه نه یو قلم یا یو مارکر راواخم بلې خواته، بیا دا خوا کمه کیږي، لاندې راځي، او دا خوا جګیږي، یعنې چې ډیریږي، زیاتیږي. نن غواړو په دې باندې خبرې وکړو. صحیح ده؟ ومو پیژندل چې 2 مارکره ولرو څه شی دی؟ کم دی. که 4 مارکره ولرو زیات دی، او که 3 مارکره ولرو بیا څه دي؟ مساوي دي. د دې په اړه غواړو چې علامې وپیژنو. کم ته کومه علامه غواړو، زیاتو ته کومه علامه غواړو، یا کومه نښه غواړو. مخکې له دې چې راسو په نښو باندې کار وکړو. تاسې 19مه صفحه واخلئ. څه وایمه؟ 19مه صفحه واخلئ. په 19مه صفحه کې تاسو ته یو تقریبا 7 دانې رسمه راوړي دي. په لومړي تصویر کې 3 پیالې دي له 3 کاچوغو سره، 3 په 3 دي. صحیح ده؟ 1 2 3 پیالې، 1 2 3 کاچوغې، نو دواړه سره مساوي دي، هیڅ کم و زیات نه لري. په دویم تصویر کې وګورئ، 2 هلکان دي، 2 کوچنیان دي او 3 دانې کتابه دي. نو هغه 2 کوچنیان ډیر دي او که دا 3 کتابه، نو حتما به وایاست دا 3 پې زیات دي. په بل کې وګورئ، 2 نجونې دي او 2 دانې کورتۍ دي. 2 دانې څه دي؟ کورتۍ دي، 2 نجونې دي. نو دواړه سره څه سو؟ مساوي سو. هماغه ځکه چې دواړه 2 دانې وو. په بل تصویر کې وګورئ، 4 مڼې دي او 2 دانې کوچنیانې دي. صحیح ده؟ 2 دانې ماشومانې دي، نجونې دي. نو مڼې ډېرې سوې که نجونې؟ مڼې ډېرې دي. او په بل تصویر کې وګورئ، 1 2 3 4 5 پنسله دي، 3 کتابه دي. کوم ډیر دي؟ پنسلونه ډیر دي. دې خواته 2 څټکه دي یا چکشه دي او 1 میخ ده. نو څټک ډیر دي که میخ ډیر ده؟ نو میخ 1 دانه ده، کم ده، او څټک بیا 2 دانې دي، زیات دي. بل 2 نجونې دي او 1 قلم ده. قلم زیات سو که نجونې؟ آفرین، قلم کم ده او نجونې زیاتې دي. ښه، په زیاتو کم او په مساوي خو پوه سو. اوس راځو په 20مه صفحه کې. تاسې 20مه صفحه وګورئ په 20م لوست کې. 20مه صفحه 20م لوست کې موږ راځو چې زده کوو؟ د دې علامې زده کوو. 20م لوست په 20مه 21مه صفحه کې موږ چې زده کوو؟ د دې اعدادو یا هم د دې مساوي او کم و زیات علامې زده کوو. که مساوي هم هغه 3 هم دا 3 مڼې، 3 هلکان، 3 قلمه، 3 کتابونه، بیا کومه علامه راوړو؟ دغه څه شی؟ دغه 2 خطه سر په سر، 3 دا څه کیږي؟ مساوي. صحیح ده؟ او که وغواړو چې دا یوه خوا کمه سي یوه خوا ډیره سي، مثلا د یوې خواته 4 بلې خواته 2، نو 4 ډیر دی او 2 کم. موږ په ډیرو باندې خبره کوو. کله چې ډیر یې د دې علامه خوله د 4 خواته کوو. څه؟ د علامه خوله 4 خواته کوو. دا څه کیږي؟ ډیر یا زیات.
او که وغواړو چې ووایو چې کم بیا څه شی ده مثلا دلته دوه وي دلته یو وي هغه څه کم دي چې هغه دغه برخه یې صحیح ده دا برخه یې یا شای همغه عدد دی مثلا وګورئ زه په دې شکل لیکم اوس یو کم سو صحیح ده نو دا علامه دې چی ده د کم خوله که دې خواته یې دا په دې رقم لیکمه چې د تاسې ښه زده سي یو دې خوا دوه دې خوا په دې شکل که خوله د هر عدد خواته وه هغه زیات او که دغه شای د هر عدد خواته وه هغه کم ده صحیح سو راځو مثلا دلته مثالونه ګورو په 20مه صفحه کې 5 ګلان 5 ګل او خواته 5 ګل دې خواته نو څه کېږي مساوي 5 په 5 مساوي مثلا اوس فکر وکړئ زه دلته درته وباسم یو دوه درې دانې ګلان دې خواته سو 3 دانې ګلان هم دې خواته کوو یو دوه درې دا 3 په 3 مساوي کومه علامه دغه علامه کار کوو صحیح ده کومه علامه دا علامه دوه خطي او یا هم دې خواته وګورئ 3 پنسله دي 3 قلمه دي نو دا بیا څه سو سره مساوي سو دغه علامه ورته اچوو او دلته وګورئ 3 پیالې خواته 4 پیالې دې خواته دي نو علامه څه کوو دغه چې خوله یې د 4 خواته یي دا بیا څه کېږي لو یا ډېر او 2 کتابه او 3 کتابه نو 3 زیات دي د 3 خواته علامه ږدو 3 زیات دي که 3 زیات دي علامه به څنګه کوو په دې شکل به یې لیکو او همداسې ادامه لري مثلا درته راوستی دي چې 3 کوترې او 2 کوترې نو د 3 کوترو خواته به مخه کوي یا مثلا غواړو چې دلته کم یې ښکاره کړو 5 ناکه او 4 ناکه نو 4 څه دي کم دي همغه علامه یې په دې شکل باندې کوو دا 4 دا 5 که دغه برخه د هر عدد خواته وه همغه کم راځي نو په دې شکل سره موږ څه شی زده کړه د مساوي کم او زیات پیژندنه مو زده کړه که مساوي 2 خطه سر په سر راځي که کم وي صحیح بیا دغه خوله یې د هغه عدد خواته نه راځي شاته راځي او که ډېرې بیا دغه خوله د عدد خواته راځي مثلا 4 ډېر دي دا د علامې خوله باید د ده خواته او 2 یو کم دی بیا د علامه خوله د ده خواته نه نو دا و زموږ او د تاسې لوست کم زیات او مساوي د تاسې کورنۍ دنده تاسې خپل کتابونه در واخلئ په 21مه صفحه کې دغلته تاسو ته تمرین کار کړی ده دا تمرین باندې کار وکړئ د کورنۍ په مرسته باندې او دغه علامې ورته کېدي مثلا چېرته چې شکلونه دي او علامه یې ورته ایښې ده تاسې اعداد ورته ولیکئ او چېرته چې اعداد دي تاسې یوازې او یوازې څه شی وکئ همغه شکل یا علامه ورته کېږدئ تر څو چې تاسې دغه شکلونه زده سي او کولی سئ چې خپله هم اعداد کار کوئ له 1 نه تر 5 پورې اعداد ولیکئ یو له بل سره یې ولیکئ او دغه علامې پکې کار کوئ تر څو زده م سي مثلا څه کوو یو مساوي 2 یو کم کېږي 3 بیا هم یو کم کېږي همداسې په همدې ترتیب تاسې کولی سئ د کورنۍ په مرسته باندې څه وکئ کم زیات او مساوي باندې پوه سئ که غواړئ چې نوې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او که غواړئ چې کورنۍ دندې موږ ته راولېږئ نو په لاندیني لینک کې چې تاسو ته ایښودل کېږي په همغه لینک باندې موږ ته کورنۍ دندې راولېږئ تر بیا ښه وخت او ښې چارې